بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پرون منگا د امام ابن حجر رحمه الله دی مبارک کتاب بلوغ المرام مبارک کی ابتدائی خبری کړي وي د امام ابن حجر رحمه الله مختصر سیرت او داغه د کتاب په باره کې بعض خبرې شوي وي. بیا موږ دا خبره کړې وه چې په دې کتاب کې به کتاب الصیام بیانو هغه حدیثونه چې امام ابن حجر رحمه الله په کتاب الصیام کې راوړي دي چې د روژې سره تعلق ساتي. نو بیا د هغې د شروع کولو نه مخکې بعض اهم خبرې هغه هم بیان شوي وي، لکه د روژې تعریف څه دی او دغه شان روژه کله فرض شوې ده، او دا خبره بیان شوې وه چې روژه اکدم نه ده فرض شوې، بلکې د روژې د فرضیت دا په څلورو مراحلو باندې تیر شوی دی، او رمضان ته رمضان ولې وایي دا خبره بیان شوې وه، او د دې په منځ کې بیا نورې خبرې هم راغلې وي. نن به د کتاب الصیام د شروع کولو نه مخکې یو دوه خبرې بیانوو. یو دا خبره چې روژه په چا باندې فرض ده، او دویمه دا خبره چې ولې فرض ده، ځکه چې دا دوه اهم سوالونه دي. روژه په چا باندې فرض ده، او که فرض ده نو الله ولې دا روژه فرض کړې ده. دا مسئلې به بیان کړو، نو بیا به انشاءالله په دې کتاب کې د اولني حدیث نه شروع کوو. اول راځو دې مسئلې له چې روژه په چا باندې فرض ده. دا خبره یاده کړئ مختصر، روژه په هغه انسان باندې، په هغه شخص باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. روژه په هغه چا باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. اولنی شرط دا دی چې ان یکون مسلما، دی به مسلمانی. نو دا شرط چې موږ ولګو نو کافر تی ووتو. کافر نه دا عبادت نه قبلیږي، ځکه چې خو په دین کې ورننوتی نه دی. او قرآن کې الله وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نه چې د دوی د نفقې او صدقات نه قبلیږي، نو د هغې وجه دا ده چې دوی کفر کړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. نو که یو کافر روژه ونیسي، دا روژه د هغه نه قبلیږي. دویم شرط دا دی چې ان یکون مکلفه، دی به مکلفي. دې کې دنه دوه خبرې دي چې دی به بالغ او عاقلي. مکلف دا معنی شو چې دی به بالغي او دی به عاقلي. عاقل معنی چې عقل به کار کوي، که لیونی نو لیوني نه خو قلم اوچت کړی شوی دی. بالغ دا مطلب شو چې دی به ماشوم نه وي، ځکه چې ماشوم باندې روژه فرض نه ده، د هغه نه هم قلم اوچت کړی شوی دی. او حدیث کی راځي امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی راوړی دی، د علی رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رفع القلم عن 3، 3 قسمه خلکو نه قلم اوچت کړی شوی دی، یعنې د هغوی سره حساب کتاب نشته. عن النائم حتی یستیقظ، د اوده نه قلم اوچت دی تر دې چې دی راپاسي. او دویم وعن الصبي حتى يحتلم، او د ماشوم نه تر دې چې بالغ شي.
او دریم وعن المجنون حتى يعقل، او د لیوني نه تر دې چې عقل یې راشي. نو د دویم شرط چې دی د دې وضاحت داسې شو چې دا کس به بالغ او عاقلي. که عقل کار نه کوي لیونی نو بیا پسې نشتی. دا مسله به انشاءالله د حدیثونو په وضاحت کې راشي چې یو سړی بېهوشه شي او عقل کار پرېږدي یا نشکي شي، د هغې څه مسله ده هغه به په خپل ذکر راځي. بله دا چې ماشوم باندې هم روژه لازم نه ده. د ماشوم عادت کول پکار دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به په ماشومانانو باندې هم روجې نیوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه له یو سړی راوستی شو چې هغه په روجه کې د ورځې روجې ماته کړې وه او شراب یې څښلي وو. نو عمر بن خطاب ورته شرم دله نه درځي، تا روجه ماته کړې ده، زموږ ماشومانانو هم روجې نیولي. ماشوم باندې صحیح ده چې روجه لازم نه ده، خو عادت کې به او چې دی عادت شي په وړوکوالي کې، نو بیا چې لوی شي د دغه عبادت سره بیا دی په پوره طریقې سره عادت یو کوي. دا بعض مور پلار بانی ګوري دا جي سکول ته ځي او دا جي کمزور دی او دا داسې دا دغه لازم نه ده چې ته د اول رمضان نه د اخره پورې به د روجې نیسې، خو څه نه څه پې ونیسه، عادت یې که د څه وخته پورې پې ونیسه، داسې طریقه وکړه. او دا بانه چا ته جوړه نه کړه د سکول دپاره، یا دا بانه چا جوړه نه کړه د مزدورۍ دپاره، د دنیا دپاره دا بانه نشي وکړه. ته ورته جومات ته ځان سره راوله، بس یاره د هغه خوب هم ګډوډي او کمزور هم تکیم دی، که ورته روجې پې ونیسه بس د ده وینه هم کمه ده، زیړ غونته کېدی او دا خبرې به راسټاټې کړي. نو بیا د هغه نه لوی سړی جوړ شي، لوی سړی د 14-15 کالو په کې وي او هغه هم روجې نه نیسي، لا ماشوم دی جي. روجې به پره شوي نه نیسي، وجه دا ده چې هلته هغه په وړوکوالي کې نه یې نیولي چېرته. بیا داسې مشران پکې هم شتي چې هغوی هم ګوره روجې نه نیسي، داسې شتي په دې پښتنو کې هم. دا زه منم چې پښتانه د روجې اهتمام ډېر کوي په نسبت د هغه قومونو چې کم د دوی په خوا و شا کې دي. هلته عرب نه یادوم ځکه چې عرب د روجې ډېر اهتمام کوي. عرب زموږ نه هم تکړه دي، عرب نفلي روجې هم نیسي. دوی په هفته کې د 2 روجو اهتمام هم کوي، په میاشت کې د 3 روجو اهتمام هم کوي. د عاشورا، د عرفات روجه، ذوالحجې په میاشت کې روجې، دا د عربو عادت دی. او موږ خو دلته لیدلي دي، یو خو سړی د عربو په ملک کې نه خبر، موږ لیدلي دي. او بیا چې دوی کوم اهتمام د روژه ماتي کوي او کومه طریقې سره دوی خلک رابلي بیا دسترخوان ته او هغه هر څه موږ په خپلو سترګو لیدلي. زه دا وایم پښتانه تکړه دي په نسبت د هغه قومونو چې دوی په خوا و شا کې اوسېږي، د هغه قومونو په نسبت بیا تکړه دي. خو عام داسې نشي ویلی، لکه ابلوز د یو ملا بیان مې اورېدو ډېره غلو یې وکړه. او نن سبا داسې ډېر په منبرونو باندې ناست دي چې هغه دغه قصې بیانوي، د خلکو صفتونه کوي، دا مولیان به د خلکو ډېر خوښ. نو هغه په دې بیان کې د ما په خپله واورېده، وایي د پښتنو په شان قوم د ځمکې په دې مخ نشتي، دوی چې څنګه د الله بندګي کوي داسې څوک نه کوي. دا اوس غلو ده. ته راشې زه درته د پښتنو جهالت وښیم که نه، ما سره کښېنه زه درته د پښتنو جهالت شمارمه، زه درته ښیم چې په پښتنو کې څومره جهالت اوس هم شتي. کله که سړی ووایي چې پښتانه یعنې مثال کې په دې عبادت کې تکړه دي یا دې طریقه کې صحیح ده، خو دومره غلو خو مه کوو چې له منډه په ټولو دنیا ور واړې. داسې داسې قومونه په دنیا کې اوسېږي چې حیران به شي ورته، او داسې داسې دینداره خلک اوسېږي. نو د دې بعضو هغه مثالي لکه هغه چندخ چې کوی ته ولیدلی و که نه، ټوپ وي دنیا به دومره وي، ابل چې ټوپ و که نه، ابل به کې دننه پورته وي دنیا به دومره وي. نو هغه څه لیدلي نو ځکه چې کوی کې دننه اوسېدو. نو بعض خطیبان او مولیان مفتیان هغه دي چې هغه د خپل ملک نه دي وتي، بلکې خپل ملک پرېږده، پرې خپل ملک کې دننه هم ټولې علاقې نه دي لیدلي، د دنیا د احوالو نه دی خبر، د دنیا د اخبارو نه دی خبر.
د دنیا د ملکونو نه، د حالاتو نه، د اوضاعو نه دی خبر. بس دی دقه وایي چې دا څنګه چې زما دا کلي دی، زه چې پکې اوسېږم ټوله دنیا دقه شان ده. نو دا اوس څومره غلو ده. پښتنو کې ما دا خبره کوله، داسې پکې شتي مشران چې هغوی روجې نه نیسي. دومره بېدین هم پکې شتي. نو ماشومانان چې د وړوکوالي نه په روژه باندې عادت شي، دوی چې لوی شي بیا دوی دا عبادت په ډېره ښې طریقې سره کوي. دې سره دا مسله چې ماشوم بالغ کېږي کله، نو درې نښې دي. د هلک د بلوغ او د جنۍ څلور دي. هلک چې بالغ شي د هغې درې نښې دي او د جنۍ څلور دي. یو نښه دا ده چې کله احتلام وشي، چې غسل پې لازم شي. چې احتلام ورته وشي نو د احتلام سره دی بالغ شو. دویمه نښه دا ده د قبول په خوا و شا کې د نامه نه لاندې ویښته راښته، دا د بلوغ نښه ده. او درېیمه نښه دا ده چې د 15 کاله پوره شي. بیا د زنانه دپاره پکې څلورمه نښه دا زیاتي ده چې حیض وینه پرې راشي. په دې دریو کې او د جنۍ دپاره په دې څلورو کې چې یو نښه هم راښکاره شو، بس دا دوی بالغ شو. او که چېرته یو نښه هم ښکاره نه شي او 15 کاله عمر پوره شو، نو دی بالغ شو. داسې هم کیدای شي چې یو ماشوم یو هلک یا جنۍ نه ورته احتلام کېږي او نه پې د قبول په خوا کې نه ویښته راخیږي. دا نه چې بس دا به یو دوی به ناست او دا بالغ نه دی جي، چې 15 کاله عمر پوره شو بس دا بالغ شو، اگر که دا نورې نښې نه دي راښکاره شي. نو دوه شرطونه بیان شو، یو به مسلمان او بل به مکلف به. دریم دا چې ان یکونه قادره، دی به قادر یي په دې رجوع نیو باندې، مطلب دا چې طاقت به یي. عاجز باندې روجې نشتي، مطلب دا چې طاقت د رجوع نه یي، نو په هغه باندې بیا روجې نیو نشتي. او دا د رجوع نیونه چې عاجز یي او طاقت یې نه یي، نو دا کمزورتیا بیا په دوه قسمه ده. دا ورسره فایده یاده کړئ. یو سړی د رجوع نیونه کمزوری دی، نشي نیوی، طاقت یې نشتي، نو کمزورتیا بیا دوه قسمه ده. یو هغه کمزورتیا ده چې هغې ته طارې ویلی کېږي، وختي طور کمزورتیا. لکه یو سړی دی بیمار دی او بیماری وقتی طور ده، بیمار شو ډاکټر له لاړ، ډاکټر ورته وایي ښه به شي، یو څو ورځې بعد به ښه شي، له دوایي نه خوره، خو روجې مه نیسه، تا له نقصان در کوي. نو دی به بیا انتظار کوي چې کله ښه شو دا روجې به نیسي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، الله دا شمار به په نورو ورځو کې پوره کوي. باز ټلیفونو کې وایي زه جي بیمار شوی وم او اوس ښه شوی وم او روجې رانه پاتې، کفاره ورنه کړمه؟ نسي چې کفاره ته ورکړي. چې روجې نیوی شي، یعنې د خپل بیمارۍ نه ښه شي، نو بیا په ده باندې روجې نیول لازم دي، کفاره به بله نشته. دویم قسم کمزورتیا هغه دی چې هغې ته دائمي کمزورتیا ویلی کېږي، همیشه کمزورتیا بیا دوه طریقو سره، یا خو د عمر د زیاتوالي د لاسه او یا داسې بیماری په انسان باندې راشي چې یعنې ډاکټري اصولو مطابق او د خلکو تجربې مطابق وي ده ته یعنې دا بیماری نه ښه کېږي. بس د عمر له علاجونه کوي، عمر له ګولۍ خوري، عمر له دوایي استعمالوي. نو دا قسم خلق به بیا د یوې روجې په بدله کې یو مسکین مړی، یو غریب له به خوراک ورکړي، ښه خوراک، پیسې نه خوراک. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الله وایي
وی کومو خلکو ته چې دا روژه نیوه ګرانې په دې طریقې سره چې د همیشه دپاره دوی په یو کمزورتیا کې مبتلا دي نو دوی دی بیا د هرې روژې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. څو شرطه شو؟ 3. څلورم شرط دا دی چې ان یکون مقیما، دا سړی به مقیم وي، مسافر به نه وي. مسافر باندې روژه نه ده لازم، مسافر باندې روژه نیوه لازم نه ده، که پرېږدي نو بیا به وروسته قضا راوړي. او اوس دا د هغه ځای بحث نه دی، د دې خبرې بحث نه ځای نه دی چې موږ دلته دا خبره بیان کړو چې مسافر دپاره روژه نیوه غوره دي که نه بوزه کول غوره دي، او په کم سفر کې او په کم کې نه. دا مسله به انشاءالله په خپل ځای کې راځي، حدیثونه به دې باب کې راځي، هلته به زه تاسو ته دا مسله واضحه کړم انشاءالله که ژوندی وم چې مسافر دپاره روژه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي، کم یو کې اجر ډېر دی. 5م شرط دا دی الخلو من الموانع، چې دا انسان به د موانعو نه پاکي. موانع څه معنی ده؟ یعنی هغه څه چې د هغې د لاسه په ده روژه منع کېږي، نو دا شرط د زنانو دپاره خاص دی. دا 5م شرط د زنانو دپاره خاص دی. هغه موانع څه دي؟ څلوېښتي یا د حیض بیماري. ځکه چې زنانه په څلوېښتۍ کې یا په حیض کې نو دې باندې روژه نیوه څه دي؟ حرام دي. حرام دي، دا ټکه یاد کې، روژه نیوه پې حرام دي. بعض زنانو په باره کې موږ نه تپوسونه شي چې د حیا د لاسه روژې نیسي او نشي ویلی، نه دا ګناه ده. ګوره ګناه د حیض په حالت کې، د څلوېښتۍ په حالت کې زنانه منع کړی شوې ده د مانځه نه او د روژو نیولو نه. دا فایده ورسره بیا یادول پکار دي چې که یو زنانه روژه نه یې نیولي خو د هغه انسان په مخ کې چې هغه روژتي او روژه داري د هغه په مخ کې د خوراک څښاک نه کوي. دا یو ادب دی، دا یو ادب دی. بیا اوس دې نه بعد په دې خو موږ پوه شو چې روژه په چا لازم ده. اوس سوال دا دی چې ولې لازم ده؟ سوال دا دی چې الله دا روژه په موږ باندې ولې لازم کړې ده؟ څه وجه ده؟ دا خو زمونږ ایمان او یقین دی چې الله چې څه کار کوي نو په هغې کې څه حکمت نه، حکمتونه پکې. د الله نوم دی الحکیم. هر کار کې د الله سبحانه وتعالی حکمتونه پراته دي او ناشنا ناشنا حکمتونه. خو دومره ده چې کله ورته د چا عقل ورسي او د چا عقل ورته ونه رسي. ځکه چې موږ کمزور یو. الله په سورة الاسراء بني اسرائیل کې دا وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوی تاسو ته مګر ډېر لږ علم. نو دغه لږ علم کې کله د یو عبادت حکمت سړي ته معلوم نشي، بس بیا دا نه چې ته به بیا هم ګرځي په حکمتونو پسې. بس لوی حکمت وایي دا دی چې الله راته ویلي یو ځای کوم، پیغمبر ویلي یو ځای کوم، بس خبره ختمه شوه. ها که چاته حکمتونه معلوم شو، لکه علما کوششونه کوي د عباداتو حکمتونه بیانوي، ډېره ښه طریقه ده. خو دې نه به خپله یعنې داسې طریقه به نه جوړه که حکمت یې راته معلوم شو جو کومه، او که حکمت معلوم نه شو جو بس بیا به سستی او یا کیدی شي پرېږدي. نه نه، اوس که موږ ته د روژو نیو حکمت ته سره معلوم نه شي موږ به بیا هم نیسو، ځکه چې د الله به موږ باندې فرض کړې ده. خو بیا هم علماو کوششونه کړي دي او حکمتونه بیان کړي دي. بلکې هر عبادت کې لکه خصوصا سوچو کې د اسلام په دې غټو عباداتو کې وایم، لکه مونځ، روژه، زکات، حج، جهاد. اوس وګوره بعض په دې کې هغه دي چې هغه صرف بدني عبادات دي. صرف بدني کم یو دی؟ جهاد کې خو مال نه لګي، معلوم لګي، صرف بدني مونځ شو. بعض هغه دي چې صرف مالی دی، زکات شو. بعض هغه دي چې بدني او مالی دی، نو هغه حج او جهاد. حج کې بدن به هم استعمالیږي، مال به هم لګي، دقیقاً جهاد کې بدن هم لګي او مال هم لګي. ښه،
بعض عبادت آغا دی چې پاغی کی ځان بندول دی د محبوباتو او شهواتو نه، لکه روجه. دا عبادت چې کله ته په ښه طریقې سره وکړې نو ته د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړه، او بیا دا عبادت د حکمتونو نه ډک دی. د نورو له زه نظم دا خو بیا ځان له موضوع شوه، عباداتو کې حکمتونه. خو صرف دې روجې ته ګوره، اولنی حکمت دې کې دا دی، د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې دا بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. بس دا یو هم کافي دی، که نور بیان نه کړی شي نو دا یو هم کافي دی چې دا بندګي د چا ده؟ بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. دویم حکمت بیا په دې کې دا دی چې د دې د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کېږي، او دا حکمت الله په خپل ذکر کړی دی په قرآن کې. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روجه لازم کړی شوی ده په تاسو باندې لکه څنګه چې په پخوانو باندې لازم وه. ولې یا الله؟ منګه تږي کې نه، منګه وږي کې یا الله نه، منګه ستړي کې ځکه د روجې به موږ لازم کړی نه، موږ په تکلیف کې اچوي یا الله نه. نو بیا د څه دپاره وایي؟ لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. حدیث کې راځي که نه په صحیح بخاري کې شتي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو سړی چې د دروغو خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جهالت کارونه پرې نه دي او ګناهونه پرې نه دي، نو الله ته د دې ضرورت نشته چې د ځان بند کړی د اوبو نه او د خوراک نه. معنی د دې حدیث ته ده چې الله خو تقوا غواړي او په دې کې تقوا رانغله، نو په دې روژه باندې الله څه کوي؟ داسې ډېر مسلمانان دي، یعنې زه د بعضو مسلمانانو ته وګورم دا زړه مې پرې خفه شي، ډېر زیات افسوس وکړم. چې حدیث کې راځي وایي بعض هغه دي چې په دې روژه کې صرف د هغوی نصیب چې دی هغه تنده او لوږی بس، او بعض هغه دي چې د هغوی د شپې په عبادتو کې نصیب بس د هغوی د شپه ویښه تېرولي او خوب خرابولي، بس نورو ته هېڅ هم نه میلاوي، اجر نه میلاوي. نو زه هم چې داسې زموږ په دې پښتنو کې به ډېر په دې خبره به خفه کېږو نه، دا حقیقت دی. زموږ په پښتنو کې ډېر داسې دي چې روژه صرف دې ته وایي چې خوراک مه کوه او څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه، نور کنځلې کوه، جګړې کوه، فلم ګوره، سندرې اوره، دروغ وایه، دوکې کوه، دړاکې کوه، هر څه کوه، خو خوراک مه کوه، څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه. دا د کوم ځای روژه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته خو د دې روژې ضرورت هم نشته. نو دریم حکمت پکې دا دی چې دا زړه خالی شي، خالی د الله سوچ او فکر ته او ذکر ته. هغه په دې طریقې سره چې کله انسان دا خوراک ډیر کړي که نه، نو د دې سره په انسان کې غفلت پیدا کېږي، سستی پکې راځي، عباداتو نه بس بیا شاته شي. نو دا روژه دې دپاره فرض شو چې زموږ د معده خالی شي لږه، نو چې معده خالی شي نو زړه به د غفلت نه را بیدار شي، نو د الله طرف ته به توجه پیدا شي. څلورم حکمت په دې کې دا دی چې موږ د الله د نعمتونو قدر وپېژنو. څنګه د الله د نعمتونو قدر وپېژنو؟ داسې خلک کوم شته چې هغوی ته دا خوراک نه میلاوي، نو چې د هغوی به څه حال وي، نو ته به بیا د دې نعمت شکر ادا کړي. پته تا ته ولګېده چې د سحر نه د ماښامه پورې ځان بندول د یو څو ګنټې د خوراک او څښاک نه څومره ګران کار دی، نو هغه خلک چې ورته بلکل نه میلاویږي د خوراک او څښاک، نو تا ته به د نعمت قدر پیدا شي. پنځم حکمت دا دی چې د غریبانو احساس به راته وشي، د هغوی سره به مرسته وکړي.
لکه حدیث کې راځي که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غني انسان و، اجود الناس، او بیا د پیغمبر سخاوت به په رمضان کې ښه ډېر شو. ولې ځکه چې انسان ته په رمضان کې د غریب هغه احساس وشي چې یاره دا موږ یو څو ګنټې ګوره صبر نشو کولی، دغه غریبانو به څه حال وي. شپږم حکمت دا دی چې دا نفس د سختو تیرولو سره عادت شي، دا نفس د سختو تیرولو سره عادت شي، ځکه چې دا خو د الله نعمتونه دي، کله یي او کله نه یي. کله به تا ته خوراک لیټ کېږي، کله به څښاک، کله به ته نه میلاوي، نو چې دا نفس عادت شي دې سره. بل چې تا ته اندازه ولګي چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. التمرن على ضبط النفس، داسې ورته موږ په عربۍ کې ویلی شو، التمرن على ضبط النفس، یعنی پریکټیس کول د دې خبرې چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. تا په روژه کې خپل نفس کنټرول کړی دی که نه؟ د خوراک نه دې کنټرول کړی دی، د څښاک نه دې کنټرول کړی دی، د عورت د شهوت نه دې کنټرول کړی. نو دا یو قسمه پریکټیس روان دی، تمرن دی. اووم حکمت پکې دا دی چې دې نفس کې دننه عجزي پیدا شي او تکبر تی ختم شي. وجه داره، دا خو واضحه خبره ده. اکثر دا متکبرین چې دا مالداري که غریبانه مالداري، دا ډېر خوراکونه او قسمه قسم نعمتونه چې سړي سره یي او د ښځو نه شهوتونه پوره کوي، نو دا اکثر په سړي کې لویي پیدا کوي، لویي متکبر شي. یعنی تو ته خوراک کې دي که نه، خوراکونه ډېر دي او تا ښه مزیده لکه مړه لرکه داسې دا یې سره وړي، هسې تکبر به وکړي او غزار به یې کړي او یو شي او بل شي. نو دا روژه د دې دپاره ده چې په دې نفس کې دننه عجزي پیدا شي، عجزي چې زه ګورې الله ته محتاج یم په هر وخت کې. که دا رب په ما باندې دا خوراک بند کړي نو ما به څه حالي، عجزي به در کې پیدا شي. ځکه هغه یو خلیفه عالم ته ووایي ما ته نصیحت وکړه. سلفو کې یو عالم ته یو خلیفه ووایي بادشاه وایي ما ته نصیحت وکړه، خو سم نصیحت راته وکړه. نو هغه ورته ووایي که ته سم تږی شې او ګیلاس اوبو ته دې ضرورت وي او نه میلاویږي نو ته به څه وکړي؟ وایي دا نیمه باچاهي به پسې ورکړم ځان له ویواله. نو هغه ورته بیا وي که دا اوبه بیا ستا د بدن نه نه وځي نو بیا به ورسره څه کوې؟ دا نیمه باچاهي به نوره هم ورکوم، خو چې دا اوبه د بدن نه وځي بیا نو هغه ورته په دغه باچاهي به څه کوې چې د یو ګیلاس اوبه مقابله نه شي کولی. ګوره د الله نعمت ته بیا باچاهي څه شی دی؟ ګیلاس اوبه چېرته نه میلاوېږي، ته به هر څه ورکړې خو دا به را پیدا کوې. نو بیا صرف بدن ته دننه کول نه دي، بدن نه بیا وتم دي. نو که نه وځي هغه بیا ځانله مسله ده. نو په دې رجوع سره په نفس کې څه پیدا شي؟ عجزي پیدا شي. څو حکمتونه شو؟ اتم حکمت دا دی د دې سره دا رګونه لږ تنګ شي، تنګ. نو څه فایده وشوه؟ نه، شیطان په دې رګونو کې دننه ګرځي. حدیث کې دي که نه؟ په صحیح بخاري کې هم دی، په صحیح مسلم کې هم دی، ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم. شیطان د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي، په کومو ځایونو کې چې وینه ګرځي. نو ته چې خوراک او څښاک بند کړي نو دا رګونه څه شي؟ دا تنګ شي. چې تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي، نو د هغه د وسوسو نه به بچ شي او شهوتونو نه او د دې قسمه خبرونو به بچ شي. ځکه خو ګوره د حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه نصیحت کړی؟ وی واده وکړئ که طاقت هم یو، که طاقت هم نه وي نو بیا روجې ونیسئ. ولې؟ ځکه چې روجې ونیو سره شهوت کمیږي.
د شهوت څنګه کم شي؟ ځکه چې هلته رګونه تنګ شي، نو په شیطان باندې لارې تنګې شي. نهم حکمت اخرنی به دا ذکر کو چې دې کې بدني فایدې دي. تاسو ته دا پته شته چې اوس انګریزانو او غیر مسلمو ډاکټرانو خپلو خلکو ته دا نصیحت کړی دی، وایي کم سے کم هفته یا 10 ورځو کې یو ورځ د سوخ نه سوخته پورې روژه نیسئ. او زمونږ شریعت موږ ته سره پاسه 1400 کاله مخکې ویلي په هفته کې 2 روژې نیسئ، په میاشت کې 3 نیسئ، د رمضان د میاشتې روژې نیسئ، ځکه چې دې معدې ته ارام میلاو شي، سکون ورته میلاو شي. او دا د تجربې خبره ده او تاسو ټولو ته معلومه وي چې کله انسان روژه ونیسي که نه، نو په دغه ورځې دا بدن چې دا چست وجدار چې معدې ته لږ سکون میلاو شي. او سکون ولا نن سبا کم ځای کې ورکوي، سهار چې راپاڅي او دا مشینري سټارټ شي او دا شپن وهي او د شپې پورې یاره معده، نو معده غریبه به خرابېږي نه، چې په مخه په هغې کار روان دی او هر شی ورته ورولي خراب به شي که نه. نو کوم سړی چې روجې نیسي د ده معده برابري په دې روجو نه. ما تاسو وایي چې غیر مسلم اوس دا طریقه راوویسته چې هغوی هم ځان له په یو څو ورځو کې وخت خاص کړی روجې پکې نیسي، د دې لپاره چې دا بدن پکې روغ وي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو، اگر که حکمتونه نور هم دي خو بیا به خبره ډېره اوږده شي. څو حکمتونه شو؟ 9 د ځان سره یاد ساتئ. دا 2 مسلې حل شوې. کمې؟ روجه په چا فرض ده او ولې فرض ده؟ دا 2 مسلې حل شو. اوس راځو د خپل کتاب ته، کتاب الصیام. کتاب الصیام تاسو به دا ټکي ډېر لیدلي په دې، که د محدثینو کتابونه دي او که د فقهاو دي، کتاب او باب او فصل دا پکې راځي. باب دی جوي په دې مسله کې، او فصل دی په دې مسله کې، او کتاب دی په دې مسله کې. څه فرق دی؟ دا فایده یاده کوي. یو جنس دی، جنس لکه یو شي جنس، لکه اوس روجه ځان له جنس دی، ځان له عبادت دی، نو د دې به کتاب وي، کتاب الصیام. بیا د دې جنس لاندې ډېر اقسام راځي. دا خو صرف نه چې روجې لاندې بیا ډېر انواع راځي، نو د هر نوع دپاره بیا خپل باب دی. بیا په باب کې دننه چې کومې مسلې دي په هغې کې ډېر بحثونه راځي، نو د هر بحث دپاره بیا فصل وي. دا د علماو مشهوره طریقه ده. کله داسې هم کیدی شي چې بعض علما د دې طریقې خلاف ورزي وکړي، خو هغه نادرا کیږي. کتاب الصیام، کتاب کې دننه معنی د راجمع کولو پرته ده. عربی کې به د کتاب کې دننه راجمع کولو معنی پرته. کتاب د کتاب ولوي ځکه چې دننه پکې خبرې راجمع شوي دي، الفاظ پکې راجمع شوي دي، کلمات راجمع شوي دي. نو دغه شان کتاب الصیام معنی ده چې د روجې مسلې په دې کې راجمع شوي دي. نو اوس راځو د خپل کتاب ته. اولنی حدیث ووایه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم متفق عليه. اولنی حدیث په دې کتاب الصیام کې دی د ابو هریره رضی الله عنه، وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. د رمضان د میاشتې نه مخکې یو ورځ یا 2 ورځې روجه مه نیسه. د رمضان نه یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې روجې مه نیسئ. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. که یو سړی خپله روجه نیسي او د هغه خپل عادت یې او د هغې نو بیا دې روجه نیسي، بیا دې ونیسي.
دا حدیث متفق علیه دی، یعنی دا حدیث په صحیح بخاری کې مشتی او دا حدیث په صحیح مسلم کې مشتی. او امام ابن حجر رحمه الله چې دا کم لفظ دا حدیث راوړی دی نو دا د امام مسلم لفظ دی. معنی دا شوه کله حدیث امام بخاری هم راوړی امام مسلم هم راوړی خو د دواړو په الفاظو کې لږ اختلاف وي. نو علما داسې وایي دا حدیث امام بخاری راوړی دی او امام مسلم راوړی دی واللفظ لمسلم او دا الفاظ د چا د روایت دي؟ د امام مسلم د روایت دي. نو دلته د چې دا کم حدیث راوړی دی امام ابن حجر دا متفق علیه دی خو الفاظ دا دغه دي د امام مسلم دي د هغه د روایت دي. نو که دې ته اشاره کړې وه ډېره به ښه وی، که داسې ویلی وی چې دا حدیث متفق علیه دی او دا لفظ د چا دی؟ لفظ د امام مسلم دی. او دا حدیث چې دی نو دا کتب سته والا ټولو راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی. دا حدیث په ټولو کتابونو کې شته. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل دي کې رفع استعمالولهم جایز دي إلا رجل او دي سویل إلا رجلا دا دوانه استعمالول جایز دي. په استثناء سره به نسب راځي او کته وی چې دا بدل دی د مستثنا منه نه نو بیا به دا مرفوع راځي الا رجل لکه څنګه چې دی حدیث کې دی. اوس دی حدیث دی مسلو له راځو. اول خو دی حدیث نه دا مسله واضحه شوه چې د رمضان د میاشتې نه مخکې یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې روژه نیوه دا على القول الراجح حرام دی ځکه چې دلته نهي راغلی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به نه کوئ او نهي په اصل کې د حرمت دپاره وي. اگر که بعض علما وایي دا کار مکروه دی والله اعلم زړه په دې مطمئن دی چې دا د تحریم دپاره دی او دا د امام شافعي مذهب دی او شیخ ابن باز رحمه الله هم دې له ترجیح ورکړې ده. بله مسله د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې د رمضان میاشت صرف رمضان ویلی شي لازم نه دی چې شهر رمضان به ورته وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې څه ووي لا تقدموا رمضان شهر یې ورسره نه ذکر کړی میاشت د رمضان یې نه دی ویلی خو رمضان یې ویلی او په دې باندې امام بخاري رحمه الله باب هم تړلی چې باب په بیان د دې مسله کې چې آیا رمضان به وایو که نه شهر رمضان به وایو ومن رأى كله واسعا معنی دا چې ټولې خبرې جایز دي دا خبره پراخه د تنګولې نه دي په کار. امام نسائی د دې خبرې د جواز دپاره باب تړلی چې باب په بیان د رخصت په دې مسله کې چې داسې ویلی شي د شهر رمضان ته رمضان دا خبر موږ دې دپاره وکړو سړی به دې ته څه ضرورت دی چې ته دا فایده ذکر کړې دا دې دپاره ذکر کوو چې د امام شافعي د مذهب ډېر علما دا خبره کوي وایي د رمضان میاشتې ته صرف رمضان ویل مکروه دي دې ته به شهر رمضان وی ولې وایي ځکه چې روایت کې راځي امام بیهقي راوړی دی لا تقولوا رمضان مو وایي داسې فإن رمضان اسم من اسماء الله ځکه چې رمضان د الله په نومونو کې یو نوم دی ولکن قولوا شهر رمضان که تاسو وایئ نو بیا شهر رمضان وایئ خو دا حدیث چې دی نو دا کمزوری دی دا حدیث څه دی کمزوری دی نو مطلب دا شو چې رمضان او شهر رمضان دواړه ویل څه دي دواړه ویل جایز دی او دا حدیث په ښکلی دلیل نور هم ډېر حدیثونه به راشي لکه من صام رمضان ایمانا واحتسابا التم رمضان ویل من قام رمضان اذا جاء رمضان حدیث کې داسې ډېر الفاظ راغلي چې بغیر د شهر نه ذکر شوی صرف رمضان دی نو مطلب دا چې د دواړه ویل جایز دي کراهیت پکې نشته. بله مسله
د حدیث کې دا دی چې د رمضان د میاشتې نه یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې روژه مه نیسئ. نو که یو سړی 3 ورځې مخکې نیسي یا 4 ورځې مخکې نیسي نو د دې به څه حکم وي؟ بعض علما دا وایي چې هغه حدیث پیش کوي د ابوهریره اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، چې کله د شعبان 15 راورسي د هغې نه بعد به بیا روژې نه نیسئ. دا حدیث بعضو علماو صحیح کړی بعضو ضعیف کړی. هلته بل طرف ته د عایشې رضی الله عنها روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره روژې په بله میاشت کې نه نیوي لکه څومره چې به په شعبان کې نیوي، بلکې وی کله ناکله به پوره میاشت روژې نیوي. یو روایت کې داسې راځي کان یصله برمضان، رمضان سره به یې وتړلې دا روژې. رمضان سره تړلو څه مطلب دی؟ یعنی دومره به ونیوي چې رمضان به پکې شروع شو. اوس دغه حدیث کې دا دی چې شعبان نیمې ته ورسي نو بیا روژې مه نیسئ. او دلته عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نیوي. نو دا دواړه حدیثونه به څنګه جمع کوو؟ جواب دا دی چې صحیح خبره دا ده چې 1 یا 2 ورځو نه زیات که څوک روژې نیسي نو نیوی شي. لکه یو سړی د رمضان د میاشتې نه مخکې 4 ورځې مخکې روژې نیسي، 15 ورځې نیسي، هېڅ خبره نه. ښه نو د حدیث سره به څه کوو؟ دا چې پیغمبر وایي چې کله نیمې ته شعبان ورسي بیا به روژې نه نیسي. نو جواب د هغې دا دی، معنی دا ده چې چا د رمضان د شعبان د میاشتې د اولې نه روژې نه یې نیولي نو د منځ نه دې بیا وروسته نه نیسي. د دغو دپاره دا حدیث شو. او که چا د مخکې نه په کوم څه روژې نیولي نو بیا وروسته هم روژې نیوی شي. پوه شوئ تاسو په دې مسله که نه؟ نو داسې دا دواړه حدیثونه څه شو؟ راجمع شو. وایم منه د هغه چا دپاره ده چې اوله کې د سره روژې نیولي نه دي، خو چې کله میاشت نیمې ته ورسېده شروع یې وکړه دوی به نه نیسي. یا بعضو علماو دا ویلي وی منه د هغه چا دپاره ده چې کمزوری کوي دا روژې. خو د دې نه د اولنۍ خبره واضحه ده، د دې نه د اولنۍ واضحه ده، والله اعلم. خو دې حدیث کې استثناء راله، الا رجل كان يصوم صوما فليصم، مگر هغه سړی چې خپل روژه نیسي نو نیسي دي، د دې لپاره رخصت دی. دا ورځ 2 روژې چې دي په اصل کې دې نه منه دغه شکي روژې دي. د حدیث کې اصل کې مسله دقه بیان شوې ده شکي روژو، خو دا ته استثنایي حالات دي. فقهاو د هغې ډېر صورتونه ذکر کړي دي، لکه یو سړی دی د هغه عادت دی 1 ورځ روژه نیسي او 1 ورځ بوزه کوي، او دی چې هغه کومه روژه نیسي هغه د رمضان نه مخکې راله 1 ورځ مخکې روژه نیوی شي که نشي نیوی؟ نیوی شي. ځکه هغه ځان له چې په انتظار ناست دی او نورې روژې نه نیسي او صرف چې کله رمضان را نږدې شو 1 ورځ مخکې 2 ورځې مخکې روژې ونیي هغه شکي روژې نیسي. دی خو شکي روژې خو نه نیسي، دا خو دا عادت دی. دویم صورت یې دا ذکر کړی لکه یو سړی دی هغه د پیر او د جمعرات روژه نیسي، یا د پیر یا د جمعرات د رمضان نه مخکې راغی، روژه نیوی شي که نشي نیوی؟ نیوی شي. یا د یو سړي د عادت دی هره میاشت 3 ورځې روژې نیسي او د میاشت په اخره کې یې نیسي، دا عادت دی. بعضې روایتونو کې دغه خبره راغلې ده، خو ځان له مسله ده. نو د هغه ځان له دا عادت جوړ کړی چې میاشت 3 روژې نیسي او 3 ونه بلکل په اخره کې نیسي، دا عادت دی. او شعبان کې هم دا کار وکړو نو کولی شي، ځکه چې دی خو څه شکي روژه خو نه نیسي. دغه شم دا صورت په کوم علماو ذکر کړی دی، لکه یو سړی دی په هغه باندې روژې پاتې شوي دي د تېر شوي رمضان او خپل روژې نیسي، نیوی شي، هېڅ خبره نه. یا به داسې ووایو یو سړی دی، دا صورت په کوم راتلی شي، یو سړی دی منښت یې وکړه، منښت یې داسې وکړه که یاره دا عبدالله راغی که نه د سفر نه نو زه به روژه ونیسم، او عبدالله چې راغی نو هغه د رمضان نه 1 ورځ مخکې راغی، روژه نیوی شي که نشي نیوی؟ نیوی شي، هېڅ خبره نه. نو مطلب د خبرې دا شو چې دا نهي د چا دپاره ده، دا منه د چا دپاره ده؟ هغه چا دپاره ده
چې څوک د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې روجي نیسي او دې ته احتیاط وایي. دې ته څه وایي؟ احتیاط. جي زه احتیاط کوم، دا شکي روژه ده. بلکې د شیعګانو په مذهب کې دا دي د رافضو چې دا به کې وی پیغمبر ویلي چې صومو لرؤیته، نو دا لرؤیته معنی دا ده چې للاستقبال، یعنی د روجي استقبال په روجې سره وکوي. د روجي استقبال په روجې، دا رافضو شیعګانو په مذهب کې ده. نو خبر مقصد زما دا و چې نهي د څه دپاره ده؟ د دې دپاره چې څوک وایي زه احتیاطي وایي، دا احتیاطي محتیاطي په شریعت کې نشته. شریعت کې دا مسله نشته. اوس څوک سوال کولی شي چې دا روجه ولې منع کړه پیغمبر؟ که تاسو جواب کوئ څه به په دې کې به څه حکمت؟ نه ولې شریعت د دې نه منع کړه؟ دې څه وجه کیدی شي؟ د دې سره هغه خلک چې دی نو په تردد کې واقع شي بیا، یعنې خلکو باندې کیدی شي ته دې شي وایي که تعبیر دې شي وکړي دا به برابر وي چې لکه د رمضان او د دغې میاشتې د روجې پته پکې ونه لګېده. علماو درې حکمتونه ذکر کړي دي چې دوه په هغې کې کمزوري دي، مضبوط نه دي، او یو ښه مضبوط حکمت دی. یو یې دا ذکر کړی دی وایي د دې دپاره شریعت وایي چې روجې مه نیسه چې دی د رمضان ته تکړه شي. ځکه که دی دا روجې ونیسي نو دی به بیا څه شي؟ کمزوری به شي. تاسو څه وایئ؟ دا خبره صحیح ده که غلطه؟ ولې کمزوري؟ نه کمزور دغه هم کیدی شي. جواب خو ښکلی جواب دی چې هلته پیغمبر وایي که څوک خپله روژه نیسي نیسي دي، نو بیا خو هغه هم کمزوری کېږي، بیا خو به یې ټول منع کړی. دویم حکمت دا چا ذکر کړی بعضو علماو وایي چې دا نفل او فرض کې فرق راشي، په نفلو او په فرضو کې فرق راشي. تاسو څه وایئ؟ ولې؟ نه دقه جواب دی دا چې پیغمبر استثناء وکړه چې که څوک خپله روژه نیسي نیسي، نو هغه هم نفلي روژه نیسي. که چېرته مقصد دا وی چې نفلي او د فرضي په منځ کې فرق راشي نو بیا به پیغمبر ټول منع کړی. نو حکمت څه پاتې شو؟ حکمت دا د رمضان د میاشتې را دننه کېده او وته دا د سپومۍ په رؤیت پورې تړلی شوي خبرې دي چې سپومۍ به اینې روژه کې به. که چېرته دا خلک دا احتیاطونه شروع کړي چې زه یو ورځ مخکې روژه نیسم او زه دوه ورځې مخکې روژه نیسم، نو د شریعت هغه حکم پالتو پاتې شو. پوه شو به دې؟ بیا سپومۍ لیده به کې چی شو؟ د هغې انتظار چی شو؟ بس هر سړی لګیا دی زه یو ورځ احتیاط کوم او زه دوه ورځې احتیاط کوم. نو شریعت خو تا ته دا وایي چې سپومۍ وینې روژه کا، نو تا خو بیا هغه حکم پالتو کو. والله اعلم. دویم حدیث ووایه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. دویم حدیث په دې کتاب کې د عمار بن یاسر رضی الله عنه دی. هغه دا وایي، خیال کوئ ښه دا خبره څوک کوي؟ عمار کوي. من صام اليوم الذي يشك فيه، چا چې د هغه ورځې روژه ونیوه چې په کومه ورځ کې شک واقع کیږي، یعنی شکی روژه ونیوه، فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، نو د ابو القاسم صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه، یعنی د پیغمبر نافرمانی وکړه. دا حدیث امام بخاری تعلیقا راوړی دی او 15 وصل کړی دی، او امام ابن خزیمه او امام ابن حبان دې ته صحیح ویلي دي. اول خو د تخریج باره کې خبره کوو. دا حدیث امام بخاری تعلیقا راوړی دی، معلق دی. نو چې سړی به دا وایي چې یاره معلق روایت څه ته وایي، دا خو موږ اول پرې واورېده، بعضو به کیدای شي. مختصر یاد کا معلق څه ته وایي؟ ما حذف من مبدأ اسناده راو فاكثر على التوالي، هغه سند چې د هغې د سر نه
یو د سند سری او یو یې څه ویښي. ویښي کم یو دی؟ صحابه کرامو چې هغه ویښ شو. او سری کم یو دی؟ د څوک چې د روایت بیانوي. د دې سند د دې سر نه راویان لرې کول، یو څو راویان ترې لرې کول. لکه تاسو له مثال درکړم، خبره به ښه واضح شي. یو کس دی هغه دا وایي ما د عبدالله نه اورېدلي دي، هغه وایي ما د عبدالرحمن نه اورېدلي، هغه وایي ما د احمد نه اورېدلي، هغه وایي ما د محمد نه اورېدلي دي، او هغه دا خبره کړې ده. صحیح شو؟ اوس که دې ځای کې دی راولګي ډایرکټ داسې وایي چې ما د محمد نه اورېدلي دي، ټول راویان یې ته څه کړو؟ هغه یې ته لرې کړو، یا بعضې ته لرې کړو. عبدالله یې ته لرې کړو، عبدالرحمن لرې کړو، وایي احمد دا ویلي دي، هغه وایي چې محمد ویلي. داسې زه یو مثال ذکر کوم. نو دا به معلق وي. ښه کله داسې هم کېږي، ګوره علما داسې کوي محدثین چې دا ټول راویان ترې لرې کړي او صرف صحابي پرېږدي. ډایرکټ داسې وایي مثال کې عمر بن خطاب ویلي دي، پیغمبر ویلي. منځ کې چې کوم سند د ده او د عمر بن خطاب په منځ کې هغه ټول څه کړي؟ هغه لرې کړي. معلق زوړند، یعنې زوړند سند شو. نو ځکه چې د ده نه واله او د هغه صحابي پورې منځ کې څوک ذکر نه کړو. ښه کله محدثین داسې کوي چې تابعي او صحابي ذکر کړي. لکه څنګه چې دا روایت دی، دې کې امام بخاري څه ویلي دي په خپل کتاب کې؟ وقال الصلة عن عمار. صله دا خبره کړې ده. صله دا مشهور تابعي دی، صله ابن زفر العبسي. وی صله ویلي دي چې عمار ویلي دي. امام بخاري دا وایي. نو اوس د امام بخاري او د صله په منځ کې خو به کساني که نه وایي؟ ای به که نه وایي؟ ای به هغه ټول یې ته لرې کړو. نو دې ته وایي حدیث څه شی؟ معلق. او دا حدیث کمزوری، معلق حدیث کمزوری ده. خو واضح دی ځکه چې سند کې کسان نشته سوای د امام بخاري نه او د امام مسلم نه، چې د دوی د معلقاتو باره کې به ډایرکټ نه وایي چې کمزوري دي. ای کې تفصیل دی. که چېرته داسې ویلي په صیغه د جزم سره چې قاله داسې ویلي دي پلاني یا داسې ویلي دي، نو اکثر دغه معلقات صحیح د صحیح. نورو کتابونو کې وګوره سند به میلاو شي. لکه امام بخاري اوس دا روایت راوړی که نه، د دې سند ښه برابر دی، خو هغه معلق راوړی. په نورو کتابونو کې وصل شوی دی، دغه کسان پکې شتي. او چې کله دوی داسې راوړي په صیغه د تمریض د بیمارۍ په دغه کې صیغه کې، یعنې یقالو داسې ویلی کېږي، یذکرو داسې یادولی کېږي، نو بیا دا کته په کار دي. دې کې کیدای شي چې سند یې صحیح کمزوری. دا تفصیل د هغه کتابونو په باره کې دی چې کومو کتابونو دا شرط لګولی چې زموږ په کتاب کې صرف صحیح حدیثونه وي. نور چې عامو محدثینو په کتابونو کې حدیث راغی معلق، نو دا څه دی؟ دا کمزوری. اوس امام بخاري خو دا راوړی تعلیقا، خو وایي چې ووصله الخمسه. خمسه څوک دي؟ پنځه. کله چې دی وایي پنځه، نو د پنځو نه مراد اصحاب السنن د څلورو سننو د مؤلفین چې دي. چاته یاد دي کم دي؟ ابو داود، ابن ماجه، نسائی او ترمذي. پنځم ورسره امام احمد دی. چې کله په دې کتاب کې تاسو ته خمسه ټکي راغی که نه، نو دی دغه څلور اصحاب سنن ذکر کوي او یو ورسره امام احمد بن حنبل. خو سبحان الله په دې ځای کې امام ابن حجر په وهم کې واقع شوی دی. وی دې پنځو واڼو د حدیث وصل راوړی دی، سند یې پورې راوړی، خو دا د څلورو راوړی دی، امام احمد دا روایت نه یې راوړی. نو کله لوی نه لوی عالم هم په وهم کې څه شي واقع شي. انسان کمزوری دی که نه؟ انسان څه دی؟ کمزوری دی. ښه بیا د دې حدیث یو قصه ده. ګورئ قصه داسې ده چې د صله ما چې کوم تابعي ذکر کو، دا صله ابن زفر دی دا خبره کوي چې موږ د عمار سره راشو. خو هغه داسې ورځ و، هغه شکي ورځ چې د شکي ورځ کومې ته وایي دا ته ذکر کوم. نو ګډ راوړی شو، سوري کړی شوی، ورید کړی شوی.
فتنحى بعض القوم، نو بعض خلق پاسېدو وی موږ نه خورو. هغه ورته ولې؟ وی زمونږ خو روجې دي، ځکه چې دا ورځ شکي ده نو موږ احتیاط دپاره روجې نیولې ده. نو هغه بیا دا خبره وکړه، عمار بیا دا خبره وکړه چې چا چې په دې ورځ روجه ونیوه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني وکړه. اوس څوک دا اعتراض په موږ باندې کولی شي چې دا حدیث چې کوم ذکر شوی دی نو دا خو موقوف دی. موقوف څه معنی ده؟ دا خو د صحابي قول دی، دا خو د پیغمبر خبره نه ده. نو راجح قول دا دی چې داسې حدیث صحیح ده چې موقوف دی خو حکما مرفوع دی، ځکه چې عمار رضی الله عنه د خپل ځان نه دا فیصلې نشي کولی چې دا سړی ګناهګار شو د ثواب میلاو شو، خو هغه د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده ځکه یې دا خبره وکړه. نو دا حدیث موقوف دی خو حکما څه دی؟ مرفوع دی، حکما مرفوع دی. وی چې دا فایده به ذکر کړو په دې حدیث کې دا دی چې فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم. مسلې د حدیث به ذکر کوو. وی چې دې سړي نافرماني وکړه د چا؟ د ابوالقاسم. ابوالقاسم څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیت دی، ځکه چې د هغه په زامنو کې مشر چې کوم و د هغه نوم و قاسم، القاسم د خدیجه رضی الله عنها. او دی د بعثت نه داسې ویل کېږي چې دی د بعثت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاودو نه مخکې مړ شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په دې باندې مشهور شوی دی. یو بله فایده به درته ذکر کوم. امام حاکم یو روایت راوړی په مستدرک کې، وی جبریل علیه السلام یو پیر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی، وی السلام علیک یا ابا ابراهیم، السلام علیک یا ابا ابراهیم، یا ابو ابراهیم. نو ابو ابراهیم هم استعمال شوی دی، خو مشهور کنیت چې دی هغه څه دی؟ ابوالقاسم دی. او دا د صحابه کرامو طریقه او د عربو دا مشهوره طریقه ده. صرف ګوره عربو کې د عادت ته چې دوی کنیت استعمالوي. که څوک سوال وکړي چې ولې استعمالوي؟ د عزت ته لاسې استعمالوي. دا ګوره عزت دی، قدر دی. ځکه یو شاعر وایي که نه اکنیه حین انادیه لاکرمه ولا القبه والسوءة اللقب. وی زه چې ورته آواز کوم هغه څوک چې یادوي د شاعر، نو وی زه کنیت اخلمه چې احترام یې وکړم. نو په کنیت سره چې دوی، او بیا کنیت ګوره څه ته وایي، د آیت کې صرف کنیت دې ته نه وایي چې ابو فلان د پلاني پلار، کله داسې هم ویله کېږي چې د پلاني زوی، دا هم کنیت دی. او داسې هم ویله کېږي د پلاني مور، دا هم کنیت دی. نو عرب کنیتونه استعمالوي او دا د احترام د لاسه. لکه څنګه چې زمونږ پښتنو کې د مشرانو دپاره د هر علاقې ځان له خپل خپل نومونه یې د قدر او احترام نه ورته وایي. نو د عربو د قدر او د احترام نوم هغه به د کنیت ایښودلي، هر چا دپاره به دوی کنیت ایښودی. دلته دا فایده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقبرې ته تللی و، د بقیع دې مقبرې ته مدینه کې چې ده. یو کس آواز کو بل کس ته، نادى رجل رجلا بالبقيع، یو کس بل کس ته آواز کو یا ابا القاسم، اے ابو القاسمه، فالتفت الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکتل داسې نو هغه وی یا رسول الله انی لم اعنک، تاسو نه یادوم، انما دعوت فلانا، زه خو هغه پلانې یادوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه ځای کې دا خبره وکړه، وی تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتی. ها زما د نوم پیشان نوم اږدئ، خو زما د کنیت پیشان کنیت مه اږدئ. بیا علماو د دې بیا جوابونه کړي دي یا خبره واضحه کړې ده چې دا نهي ولې وه، ولې پیغمبر منع کړه، دا دې د لاسه منع کړه. نو که څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه بعد د کنیت اږدي نو بیا دغه یېره نشتي، به جایز دي. دا منع صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه کې شوه؟ په ژوند کې شوه. اوس راځو د حدیث مسایل لو ټیم ختم دی، خو بس یو مسله به ترې ذکر کړو، هغه ده چې دا یوم الشک څه ته وایي، د شک ورځ. نو په دې کې د علماو دوه مذهبه دي، خو موږ به ترې هغه راجح ذکر کړو. راجح او دا د جمهور اهل علم قول دی. هغوی دا وایي وی شکی ورځ هغه چې کومه د شعبان 13مه وي، د شعبان څومه وي؟
دیرشمی او د دغې دیرشمې په دې شپه کې په اسمان کې وریځې یا دوړی چې سپومۍ نه لیدی کېږي. یو کم دیرشمه کېدی شي؟ نه، یو کم دیرشمه خو یقیني دی میاشت ده. شکي ورځ به لازم کمی دیرشمه، او د شپې به څه وریځ به دوړه به نه د هغې د لاسه سپومۍ نه ښکاري. نو چې سپومۍ نه ښکاري نو خلک اوس شک کې شو چې یاره یا به سپومۍ یي او یا به نه یي. نو بعض خلک به دغه روژه نیسي، بلکې بعض علما ویلي وي لازم به دا روژه نیسي. بعض علما دا ویلي دي، خو صحیح خبره دا ده چې کله داسې ورځ راشي دیرشمه چې سپومۍ یې په شپه کې ونه لیدی شي د وریځو د لاسه یا د دوړو د لاسه، نو بیا به دغه ورځ د شعبان سره شمارلی کېږي، نو شعبان به دیر شي. د شکي روجې به نه نیسي، د شکي روجې په اسلام کې نشته. او دلیل په دې باندې دا دی، لکه انشاءالله سبا به دغه حدیثونه بیانوو، هلته به وضاحت کوو، را روان دي هغه حدیثونه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، فإن غبي علیکم، که چېرته تاسو سپومۍ لیدو ته کېناستئ او هم نه لیده د دوړو د لاسه، فاکملوا عدة شعبان 30، نو شعبان دیرش پوره کوي. دا سبا د شعبان نشي. خو دا نه دي ویلي چې سبا روژه ونیسئ، دا به شکي روژې دا به د احتیاط دپاره شي. یو روایت کې داسې راځي فإن غم علیکم فاکملوا العدة 30، که چېرته د دغه د باندې پټه پاتې شي د سپومۍ او ونه لیدی شي د وریځو د لاسه سره دوړو د لاسه سره بل څه د لاسه، نو شمار د دغې میاشتې به څو پوره کوي؟ دیرش پوره کوي. خو دا نه دي ویلي چې سبا روژه ونیسئ. نو شکي ورځ چې ستاسو ذهن کې شکي ورځ دغې ته وایي، او د دغې ورځې روژه نیوه. عمار ابن یاسر وایي چې چا په دغه ورځ روژه ونیوه د نافرماني د چا وکړه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. مخکې هم حدیث تیر شو که نه، ابو هریره څه وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې به روژه نه نیسي. دا یو دلیل دی. یو حدیث کې داسې راځي فإن اغمي علیکم فاقدروا له 30، بیا اندازه ولګوئ د دیرشو ورځو، یعنی یو کم دیرش خو تیرې شوې، اندازه ولګوئ، مطلب یعنی دا عدت پوره کوي، دیرشې کوي. فاکملوا عدة شعبان 30. بعضو دا ویلي دي فقدروا له معنی دا دی چې قدر نه ټکې اخیستی شوی دی، یعنې تنګسیا راولئ. تنګسیا راولئ په کومه میاشت باندې؟ په شعبان باندې وي. نو شعبان چې تنګه کړي نو څو به شي؟ 29 به شي. نو یې سبا یې روژه ونیسه. خو موږ دوی ته دا وایو چې یو خو دا تفسیر دې ځای کې مناسب نه دی، ځکه چې پیغمبر په خپله وضاحت وکړو. دغه حدیثونو کې ښه واضح وي چې شعبان دیرش پوره کوي. دلته فقدروا له معنی اندازه ولګوئ او دیرش پوره کوي. که بل پر داسې معنی هم شي، دا ډېره خوندوره خبره ده، که داسې معنی هم شي چې تنګه کوي، دا یعنی مطلب تنګول شو، نو صحیح ده که نه؟ د رمضان میاشت به تنګه کړو. کومه به تنګه کړو؟ رمضان میاشت به تنګه کړو. نو چې رمضان میاشت تنګه کړي نو شعبان به څو شي؟ شعبان به دیر شي. بیا هم د هغه روژې نه به کې پاتې شوې. حاصل د دې حدیث دا شو، په آخره کې حاصل د حدیث دا شو چې راجح قول هغه دا دی او دا د جمهور اهل علم قول دی چې د شک په ورځ روژه نیوه دا ناروا دي. د شک په ورځ به روژه نه نیسي. که چېرته وریځ وه یا دوړه وه، سپومۍ ونه لیدی شوه، نو شعبان څو پوره که؟ دیرشې پوره که، او بله ورځ بیا یقیني رمضان دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د 3 نمبر حدیث نه شروع کوو، د عبدالله بن عمر. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.